پور وړی هر ډګر کې ګټلې موږ میدان دی صحاست او نور کتب همدارنګ قرآن دی زمونږ حقانیت خو پکې ستاسو لوی بطلان دی ځای ځای کې پتا نقص او زمونږ دلیل بیان دی هر ځای کې بخاري پتا گزار کړی دی د ټولو نه اوله خبره دا چې مولوي صاحب ویل دا یمد به صوته وویل زه او بالکل ما یمد به صوته وویل که په دې کې ستا څه اشکال دا دی کتاب ته پکار دا ټول انشاءالله د الله په قدرت ما د دې یو شل کتابونه مختلف دي یو کتاب مې نه راغلی ټول کې دروغ وي ټول دروغ دا ستا دروغ دي فراد دې په خپل راښکاره کېږي زه د خبره دا چې تا قرآن آیات دې پیش نه کړو ولې وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا آیات نه دي دا چې هدایي متن دي دې خبره دا ده چې ګوره تا متابع وکشه ما ته سلمه ابن کوهیل په متابعت کې پیش کړی تا په محمد ابن مسلمه باندې جرح کړی دې خبره ته وکشه ما ته څوک ویلی دی وام دي کوم ځای ډب دي کوم ځای کوم زه ته متابعت د سلمه ابن کوهیل وایم دې جرح په محمد ابن مسلمه باندې کړی د جرح په خبره هم پوهېږم عوامو جرح مقصد دا چې په دې سرک کې یو داسې راوي وي چې هغه ضعیف وي مطلب یا په حواله څه دروغ ثابت شوي کېدای شي دلته دروغ ویلي یا د حافظه کامله کې خطا شوی نو زه د سلمه ابن کوهیل وایم او دې ځي په بل چا باندې محمد ابن مسلمه سره دې چې هغه توثیق هم راته نقل کړو درېیمه خبره دا ده بل سفیان ثوري د رسول الله حدیث مقابل مخاطب چې دا وي چې هلکه دا دغه امین په بصیر باندې وي امام بخاري په چار دی امام بخاري د رسول الله دشمن دغه علما دي دغه علما دي حدیث کې اجتهاد کوي چې اجتهاد یو طرف ته ورسېږي بل طرف ته چې څوک صحیح شي پوه شي او چې څوک خطا شي یو وجه امام سفیان یو اجر ګټلی دی سره د دې چې خطا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د وجې نه او دې سفیان د هغې خلاف کړی دی راوي به اعتبار شي سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فرب مبلغ او عام سامع کله کله د راوي نه هغه مبلغ چاته چې دا خبره رسوله کېږي هغه فقه وي په خبره پوه نه شي کیس روایتونه بله ته دا خبره کړه ما ته یې روایتونه ویل ما ته چلن ورکړه چې ته اجمالا ذکر کړه چې یو دوه درې تیس د سره افیکټ ونه رسوله دا د شکست دی دا د شکست دی بله خبره دا ده ته ته په حساب نه پوهېږي چې تا ته اوس اے بي سي ووایو د اے بي سي ورته حساب وي مولوي صاحب خبرې د فکر شته که نه شته اسماعیل هم غیر منصرف باندې د غټ تنوین ویلی دی او دا تنوین د پښتون نه ځان څخه په دې پټکي کې راوړی دی بل راشه ته نېغ نېغ مه ګوره انشاءالله مه یېږه د الله په فضل سره هېڅ مسله نشته دغه راشه زه دې نه وروسته ګوره بل دلیل وایم باب الجهر بالآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها للقراءة مصحيح ابن خزيمة دي إمام ابن خزيمة دي الذي أول جلدي بيوي وأخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر بن عبد الجبار ابن الله وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعلي بن خشرم وهذا حديث المخزومي حدثنا سفيان بن زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه وغفر له ما تقدم من ذنبه دا حديث دا سعيد بن خزيمه فلو روایت ته توي ودي څلو پنځه روایتونه په دې معنا سره و چې وقفه بیا صوت واځي ښکته کو اول خدا واوري چې حفظه معنا دا نه ده چې پټي وي اواز یې ښکته دا معنا ده دا یاد کړئ دویم د سکتتیري روایتونه دي لري که به دغه ټولو روایتونو کې ګورې شهداو د سفیان اختلاف دی د حفظه او رفعه روایتونه چې دي زه به یې وروسته پېښ کوم په ټولو کې دا اختلاف دی دا چې کوم ډول په دې کې شعبه دی او بل جانب ته امام سفیان ثوري دی چې د امام سفیان ثوري جواب ته کله نه دا روایتونه د دې استدلال صحیح نه دی په دې خبره ځان مونږ پوهېږو که دا شعبه دی شعبه ده سفیان احفظ دی او سفیان رفعه مدا جهره دا الفاظ نقل کوي دویم کنز العمال دی دی وایي التأمین وشه د مخکې د علي زلمو او د عمر زلمو اثر ویلو د هغه جواز باندې مخکې ته کې پاتې شو وسې کوم یو طرف ته علي زلمو او د هغه اثر پیش کړو دوه صحابه دي ما د عطا قول پیش کړو چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی هغه ما 200 صحابه په بیت حرام کې مونتلي دي چې هغه په زور امین ویلو استاد صحابه ومنو کې 200 ومنو سره د دې چې د دې 200 صحابه قول د صحیح حدیث سره موافق هم دي اوس به چا منو ولې څه به دې خبرو جواب کوي چې دې جواب نشي کولای
أسيزان دي تبعكم. وعن علي ورا ذا كنز الأعمال كثير روايات راوي علي زروي كان النبي إذا قال رب العالمين قال عمين يرفع بها صوته. انتبه هذه كتاب مش تقول أنت بهيو وكما نقول شيء كنتك به ما تتوي مش بها بدأ توي ما كذا فازين ما كذا رشد ديري عم تبقى تعاليز الوهاب صلى الله صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ فاتحة الكتاب جهر بعمي جهر وانا خف اختار فتاقي وين دين هي روايات بيشكي خفزنا على وجه روايات دي سنة بيشكي امين بفتح وين او خفزنا انا متانا خفزنا انا داتي اوازي حكتكو قدام انا ني موريس دوي خفزنا انا اوازي بحكتكو دي تشري مواجي يمكن ترسي لك موريس مثل ملائكه امين مناهم ملائكه تشري نو خفزنا بها بني عمل كي تدسي اندازي كي وجه غني سي خلق يواوري طب چرسدي عليه تلا رسل في ورثه وخبز بها صوته ولده خبزك سكوت نشتا دار جهر دي ځکه خبزه مثلا دې مولوي مثلا ډېر چې دی موبایل وځ په قرار لګي ما زما د اواز دا نه ښکته دی کنه دی او سره د دې چې زما د اواز کې د سپیکر لري کلی شي زه ما چې ډېر خلک په واوري او د جهر اتنه مرتبه ده د دې د کور کې د شری وقایه دی وښه شری وقایه کې وایي وادنى الجهر اسماع غيره ادنى جهر دادي وادنى الجهر اسماع غيره اسماع غيره معناه دا چې یو کس ستانه علاوه دی هغه ته واوري دام جهر دی دام جهر دی نو چې ته خبرزه به اسو توازی بخکته کو نو خکته کو سید دینه هو سکون نه معلومیږي سکون ولای چې سړی غوړي وي خبرز خو اله هیڅ आवाज نه خوري بخکته کی جهر نه خوري بخکته کی اوس دلایل ګوره دې نورستو دا دلایل وایم دا سنن النسائي والتسبيح بعد الفراغ من الوتر دا رواية نقول دين دا سنن الكبرى الإمام بيهقي له رواية ما مخكي پیش کړو دا غنه رستو به دا بل رواية راوړي وبه قال اخبرنا ابو صادق محمد بن احمد بن ابي الفوارس السويدلاني من اصله حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن اسحاق الصنعاني انبانا الاسود بن عامر حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن علقمه بن وائل عن ابي هريره بن الخطاب عن ابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين النبي صلى الله عليه وسلم ما جهر كاو دې مسیره ته خفازه بیا صوتونه له روایت پیش کوي سره دې چې د خفازه معنا دا نه چې په فتوی ولري دیم دغه باقي شعبه دي شعبه د سفیان مخالفت کړي سفیان رفعه به ویلي دي دا به جواب چې نه ګرځي دې سایه تاسو غوړي دا سکتتیر ولا روایت دی ویلو وای مو د نبی صلی الله علیه وسلم د 2 سکتیز دکړي سمره بن جبر سره روایت دی یو خدای چې بدی کې حسن عن سمره دي او حسن د سمره نه سیوا د عقیده د حدیث نه دی اورېدل دي کې تدریس دي ورسره سمره عن حسن تدریس دی پکې دوی مداله چې سکتی معنا دا نه چې امین نه دی سکته هو کوي کنه ولي تاسو دې نه دي او الحديث علماء ولا الضالين امين دې سکتو کوي کنه کوي سکته هو دا امین هزار سمونه پات نشته امین وای او به سکتو کی او به بس حدیث رستو سورۃ شروع کی بل روایت ته صحیح مسلم ده ذكر به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب قال سعيد بن مسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين فالمحروات كده مقتديان وامين ثابت شو ايضا ابن شهاب ده ثلاث سنوات النبي صلى الله عليه وسلم امين ولده ما شاء الله هاي امان سند دين وبه ورسول النسائي في رواية به قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر يبقى هذا وائل بن حجر حديث دي أغا رواية دي ورجي مخي زمان في اختلاف وكان رقائه خفزكي د امام سفیان سره یو سره بل کوهل پیش کړی دا جواب یې مده کړی هغه متابع دي او دې بل بدی کې راغی عبد الجبار بن وائل دا هم د امام سفیان په شان د علمي حجر نه روایت نقل کوي په دې کې د جهر سنت ورته یو طرف ته امام شعبه بل طرف ته سره د دې چې ګڼ محدثینو امام شعبه خطا شوی دی وسو دا وکړه دی وای صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه اسفل من اذنيه فلما قرأ غير المكتوب عليهم ولا الضالين قال امين فسمعت وانا خلفه ما شاء الله امين ولا ما واو يوسف رسولنا
مولوي صاحب خفصه چې چوپ یې ووایي نو اول سب کې هم ناروغه کېږي دی به دا خلکو وځي وروسته به کم سب کې ولاړو درېیمه دا ده دا بل روایت دی د امام مالک کتاب دی الموطأ امام دار الهجره چې د رسول الله په مسجد کې مسجد نبوي کې هغه محدثو حدیثونه بیانول دا امام مالك وي رواية راوي قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن سلمة ده سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات اما بعد اوله خبره مولوي صاحب دا وکړه چې تاسو دروغ وایي پراړونه کوي مولوي صاحب تمام مخکې مې خو چلنج قبول نه کوم تاسو پراړونه حد درجه ته رسیدل دي مولوي صاحب حد درجه ته تاسو پراړونه چې کوم دي هغه رسیدل دي پرات تاسو کوی مو چرته پرات نه کړي خو چې تاسو همیشه د پاره چې کوم دي په منځ کې خبره یادانه کې هغه خبرې چې هغه پاره باندې تاسو خامخا خبره ورانه کوي هغه نه دي پکار او بل يمد به صوته مولوي صاحب دا غلطي واخاجي دا غلطي وا میډ د موډي دا چې کوم میډیا شته میډیا شته دا چې کوم وستا سره وځا کوي بل دا خبره ده بل دا یمد به دې نه ما دې خپل ملګری سم چې موږ به دې بل واکې دا مرسته ګرمون دې په ټاله کې خبرې کړلې مونږ څه دا څوم سره شو کم از کم انسانیت هم لږ څه شی ده یا تاسو په پتن لګي وجل کې لوي کړی پتن لګي څه شی نو تدریس جرح نه ده دا چې کوم د 50 سال صفحه کې د سفیان ثوری چې کوم د تدلیس د وجنه روایت رد کړی دی د سفیان ثوری تدلیس د وجنه روایت رد کړی دی نو چې دا جرح نه ده نو ولې بیا روایت رد کړي ولې سه بوا نه ورته ولې سه بوا دې نه ورته د تدلیس د وجنه روایت رد کړی دی د تدلیس د وجنه د مشر روایت رد کړی دی جواب راکې بل خبر دا ده چې مولوی صاحب وایي ته اصول پابند نه الحمدلله چې کوم اصول دي دا غي تحت مونږ روان یو په اصول باندې خبره یو دا و چې لکه منځ کې به خبرې نه کوو د وسه پرې مونږ په طرز باندې روان یو اصول دا قرآن به حدیث به مولوی صاحب د وسه پورې یو د قرآن آیت نه دی ویلې ما آیاتونه چې کوم پیش کړه ما دغه استدلالات ټول مولوی صاحب کم از کم پکار دا و چې دا هغه استدلالات جوابات خو مولوی صاحب کړیو کنه مولوی صاحب دا خلک پر ان شاء الله د حقیقت ګوري د یو دلیل نه جواب نه کړي صرف یو چې کله سفیان روایت در سره د ابو العنبس ابن العنبس خبر جواب دی شو ورپسې مطابقت پیش کومه ته ویل چې کوم مطابق چې څوک دی هغه صحیح نه دی کلام ته پیش کو بس تک خپل خوې کوه صحیح ده تک خپل خوې کوه دا سره چې کوم دی بل وره دیو طرف تر سفیان ثوری باندې کې چې کوم دی اوثقیت اثباتیت ثابت دی بل طرف ته څه وایي موږ سفیان منو کو د محمد رسول الله منو مطلب سفیان ثوری د محمد رسول الله مقابلو ورسره کم از کم الله له ورزي ورسره دومره پراړونه مکه کم از کم الله له ورزي د الله بندا یو طرف ته یو شان خبره بل طرف ته بل شان خبره بل دا خبره مونږ یې وکړه د الحسین والا کوم روایت چې پیش کوم یې دا وره په دې باندې دا جرح وره هغه کې چې کوم د اسماعیل بن مسلم دی د باره کې دا ذکر کوي چې وره چې وقال احمد امام احمد فرمای او نور محدثین چې منکر الحديث دا منکر الحديث مرسبو وقال النسائي وغيره متروك ورته څومره روایت چې پیش کړو د هر روایت جواب ته ما ورکړل د مرسب ته او د مرسب زما د یو دلیل نه جواب وکړي د قران د آیت د استدلال کوم خبره چې کړي نو تر مشران نه پیش کړي امين دعا د شیخ عبد السلام دی ویل چې دعا ده شیخ عبد السلام نه پوهیدو دا نور غټ علماء نه پوهیدو تبرین نه مرته پیش کړو د امام رازی نه مرته پیش کړو د سیوطی نه مرته پیش کړو هغه متعدد حواله په غیبه باندې پیش کوم لسه په غیبه باندې نه پوهیږي ورپسې چې کوم دی مرسه وو دلته چې کوم دی د تبارک کی ذکر کړی دی چې لکه یحیی بن معین فرمایي چې ليس بشیء او ورپسې چې کوم دی علی بن المدینی فرمایي چې لا یكتب حدیثو دا حدیث به چې کوم دی نشي لیکل نو له هغه دغه سره دغه جرح ده دا ما تقریب التهذیب دی تقریب التهذیب کی ذکر کوي چې اسماعیل بن مسلم مکی چې ضعیف الحدیث دا شی ضعیف الحدیث دی نو له هغه مرسه
ضعیف یې او د ضعیفو نه چې کوم دی خبرې پیش کوه ضعیفو نه چې کوم دی خبرې هغه پیش کوه بل مولوي صاحب دا خبره واوره چې تا د دلایلو باره کې خبره وکړه دا میډیا هم دا ګوري دا خلک هم دا ګوري ما ته د بالترتیب روایت پیش کړي دي د هغه روایت آیاتونه مې ته پیش کړي دي بیا د آیاتونو د استدلال لپاره ما بعضې منځ کې احادیث هم راغستي هغه ټول چې اوس حساب کې 23 روایت مې ته پوره کړي دي 23 روایت واوره مولوي صاحب دا زما سره چې کوم دی د مسند دا ابو داود تیاری سي ده دنه ما مخکې روایت وایو خو بیا چې کوم د خبره ټیم پوره شو حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة ودا روایت کې ورپسې ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دې په چې انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وخفض بها صوته وليس حديث مستقل سندونو سره دا درې روایت ته پیش کوم مولوي صاحب خو مولوي صاحب پته نه لګي سنن کبرا نه ته پیش کوم مخکې ترمذی نه ته پیش کوم خو پته نه لګي مولوي صاحب ته پاره باندې سره پويږي نه نو قال امين هو خفض بها صوته او تا وخت چې کوم د به وي مولوي صاحب کم از کم هغه ته چې کوم د سوچ کوا هغه سره دا وایو مولوي صاحب دا د قطنی چې کوم د دین روایت حتى سنا يحيى بن محمد بن سعيد حتى سنا ابو الاشعثي حتى سنا يزيد بن زريع حتى سنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر ابي العنبس عن علقمة قال حتى سنا وائل او عن وائل بن حجر مولوي صاحب دوه راوړي ګره د واسطي خبره کې ټول راوړي د علقمه په واسطه او علقمه واسطه هم او بغیر د واسطه نه هم قال او مخکې من په حواله پیش کړي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين واخفى بها صوته واخفى بها پیش نکو تا حدیث د محمد رسول الله پیش نکو هغه چې کوم د حدیث ذکر کوي چې واخفى بها صوته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د پاره باندې आवाज هغه ښکته کو دا سره موږ څه واورا هغه چې کوم د 30 روایت دا 50 روایت دا شپږشتم واورا موږ سره هم موږ په حساب باندې نه پوهیږي د اول نه نو ورته چې کوم د اتنا والی دا چې کوم د بار بار ابي سی وایو او کم از کم موږ سره په هغه باندې ته پوهیږي نه حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابا عنبس يحدث عن وائل الحزرمي منسب ابا عنبس دي الف لام وسلطنه دلا ولا او نغنغ ما نقول دي وقتي انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ورسول قال امين فاخفى بها صوته فاخفى بها صوته منسب حديث بيشتكو مولوي صاحب تاسو چې کوم مت به حاصل ته بل دا مور مولوي صاحب د سفیان ثوری چې کوم ده اته ځای کې مت به حاصل ته راځي رفع به حاصل ته چې چا پیش کړي په تما کلام وکړو هغه تما کلام وکړو مولوي صاحب رانه او شیعه او مولوي صاحب چې کوم ده شیعه ده شیعه چې کوم ده ځان خبره لاله 25 نمبر روایت اور بیا مستدانه چې حساب راکاوه 26 نمبر روایت اور مولوي صاحب توجه سره حدثنا حجاج بن نصير حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجرا ابا العنبس يحدث عن وائل الحزرمي انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ولا الضالين قال امين واخفى بها صوته كم سند به الحكيم مستقل چې کوم مستقل سندونه سره خبره پېښه ساړو صحیح ده او لک ساړو خو دومره تربیت ستانه ده شیخ بارک دلته له تربیت درو ان شاء الله اینده په اړه څه نه کې ورپسې موږ 2627 نمبر واورا بیا بدانه چې حساب وکړه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن ابي العنبس عن علقمة بن وائل عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين قال ورسول الله قال امين ويخفض بها صوته يخفض بها صوته مولوي صاحب محترم دا ټول دلایل ته پیښو کم از کم مولوي صاحب په کم سند باندې تجربه کې ټول روایت ګوره قران آیاتونه یو آیت د وسه پورې نه دی ویلي یو آیت د وسه پورې نه دی ویلي ما ته قرآني آیاتونه پیښ کړو ورسره احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مولوي صاحب ته پیښو او مولوي صاحب په باندې کوم د مخکې ناراضي 2627 نمبر واورم مولوي صاحب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا اسماعيل عن يونس عن الحسن قال سمرتو حفظت سكتتين في الصلاه دا فرمای چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دو سکتې په مانځ کې یاد کړې دي سکتتن اذا كبر الامام حتى يقرا یو سکت چې کوم د ثنا وخت کې یادای هو سکتتن اذا فرغ من فاتحه الكتاب وسوره عند الركوع یو سکت په هغه وخت کې دا چې کوم وخت کې امام ولا سوالین وای او ورپسې چې کوم د امين نو په هغه وخت کې دا خو قال فانكر ذلك عليه عمران بن حسين په دې باندې چې کوم د عمران بن حسين انکار وکړ چې دا خبره دې صحیح نه ده
قال دا حسن فرمای حسن بصری رحمه الله چې په كتبوا في ذلك الى المدينه دیو په دې کې چې کوم دې خط ورکو او مدینه ته چې کوم دې الى ابي بن كعب رضی الله تعالی عنہ چې کوم دې خط ورکو نو پس وقت سمورتا دی ابي بن كعب سمور رضی الله تعالی عنہ تصدیق وکړو چې دا خبره صحیح ده انت عمران بن حسین چې کوم دې په انکار کړو خو ابي بن كعب ویل چې دا چې کوم دې سمور رضی الله تعالی عنہ چې کوم دې هغه خبره صحیح ده کله صحیح ده ورسې 27 28 نمبر بل سره وره سند سره چې کوم دې خبره روایت جدا کیږي بیا حدثنا ابو بكر بن خلاد حدثنا خالد بن الحارث عن اشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسكت سكتتين دا چې کوم دې دوه سکتې کولې اذا استفتح واذا فرغ من القراءه كلها یو چې کوم دې سنا وخت کیا دی او یو وخت کې چې کوم دې د فاتحه نه پس د استدلال په اخر کې کوم مرسي او پسې 27 28 نمبر وره حدثنا مصعب بیا به حساب راته کا من څه توجه کا قسم دې تعال تخته ګوري نو څنګه حساب ورته کوم بیا ته اثنا راغله شي بابا 28 نمبر وره حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن الحسن ان سمرة بن جندب وعمران بن حسين تذاكر دور خپل مابین کې خبره کوله چا سمرا بن جندب رضی الله تعالی عنہ او عمران بن حسين خپل مابین کې مذاکره په دې خبره باندې فحدث سمرة بن جندب سمرة بن جندب رضی الله تعالی عنہ چې کوم دا بیان وکړي چې انه حفظ عن رسول الله صلی الله علیه وسلم سکتتين رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه سکتې یاد کړې وي سکتتن اذا اخر کې استدلال کوم روایت ورکم سکتتن اذا كبر وسکتتن اذا فرغ من قراءه غير المغضوب عليهم ولا الضالين فحفظ ذلك سمرة فحفظ ذلك نو سمرة رضی الله تعالی خبره چې کوم ده په دې کې هغه روایت کې صحیح رااله هو ورپسې وانکر عليه عمران بن حسين په انکار وکړي چې نه دا خبره دي صحیح نه ده نو په كتبا په ذلك الى ابي بن كعب ابي بن كعب رضی الله تعالی عنہ چې کوم ده خط ورکړي چې په دې کې چا خبره صحیح ده نو په کار په کتابه الیهما او په رده علیهما اجو ته کوم خط راولګو په جواب کې نو پاره کې دا چې ان سمرة قد حفظا او د سمرة خبره نه صاحب طریقې سره معلومیږي چې امین بصیر رلوي امین بصوي پاتې د استدلال مې واستو کوم تیم پورا شوخه دا روایت پاتې ده دا روایت په نور څه نه سمې ورسې 29 دلایل شماره بیا چې کوم واستو خبره ونه کی